بسم الله الرحمن الرحیم د نن ویډیو د مطالعه پاکستان پلی لیست نه ده او په دې ویډیو کې زمونږ ټاپکس دي د 1935 ایکټ بیا د 1937 الیکشن چې د پاټو بګی ساغستي وا او څنګه پوزیشن راغی د کانګرس ته یو دوه کال حکومتونو په انډیا څنګه تیر شو مسلمانانو باندې څنګه تیر شو او بیا قرارداد لاهور دی نو د 1935 ایکټ چې ورګوري چې کله انګريز دلته کې حکومت شروع کړ د 1857 نه بعد او په ټول انډیا باندې دلته باندې انګريز قانون چړېدو د دلته چې د انګريز قانون چړېدل نه انګريز دا قانون بچا جوړ کړو دا په لندن کې د برتانیې پارلیمنت قوانین پاس کول د انډیا لپاره نه راغی قوانینو مطابق په انډیا کې نظام چړېدو نو وخت باندې به چې کله بیا خلکو به ډیماند وکړي چې دا یو قانون خنه دی یا چې قانون سخت نه دی کې لګ نرمي پکار ده نو د دې لپاره به وخت باندې انګريزانو قانوني او آئینی اصلاحات نافذ کول قوانین به بدلول را بدلول لکه چې 1909 کې هغه اصلاحات نافذ کړو 1919 کې کړو اوس ته 1919 نه بعد چې داسې تقریبا 13 کال تیر شو نو په هندستان کې بیا یو بیریتا د قوانینو د اصلاحات او مطالبه دا جوړه شو او خلکو ډیماند کو چې دا قوانین چې کوم دي دا خنه دي نو برټش ګورنمنت هم دا وغوښتل چې قوانینو بدل کی اصلاحات پکې وکړي هغه لپاره چې د دې هندوستان د پاټو او د قانونو په میانس کې د مستقبل لاین لپاره اتفاق پیدا شي د دې لپاره بیا په لندن کې هغه غدري راوند ټیبل کانفرنسز ګول میز کانفرنس وکړل چې هغه هم هیڅ نتیجه راونه واته کنه نو د هغه نه پس د برتانیې پارلیمنت دا قانون پاس کو او دا په هغه زمانہ کې د هندوستان لپاره یو آئین نو د دې آئین او د قانون مطابق یو بګی دا خبره وا چې په هندستان کې به الیکشن کیږي نو مرکزی سطح باندې بم کیږي صوبایي سطح باندې بم کیږي نو مرکزی سطح باندې بیا ونه شو په صوبایي سطح باندې چې کوم الیکشن وشو نو هغه وخت کې په هندستان کې یو له صوبې وي نو په یو له صوبو کې الیکشن وشو په یو له صوبو کې دی پاټو پوزیشن دا سره راغی چې کانګرس په وو صوبو کې حکومت جوړ کړ یونینست پارټي د هندستان د ټولو نه اهم صوبه پنجاب وګټله ځکه چې پنجاب هغه اوسم اهم دی خو په هغه زمانہ کې ډیر اهم ځکه چې د انډیا او د پاکستان پنجاب یو نو دا یو ډیر لوی ریاست او صوبه وغیرہ دا د یونینست پارټي وګټله خدای خدمتګار چې د باچا خان پارټي وا ارګنایزیشن هغه په 1937 کې پښتونخوا کې الیکشن وګټو مسلم لیگ په دې الیکشن کې یو صوبه کې حکومت جوړ نه کړی شو د یو داسې عبرتناک شکست وخوړو چې د مسلم لیگ دا دعوه چې وا چې مسلم لیگ د مسلمانانو او د هندستان د مسلمانانو ټولو نه غټه پارټي دا مسلمانانو موږ سره دي هغه په اوا کې والوته نو د 1937 الیکشن ریزلټ دا سره راغی د دې نه پس چې کله اوس د حکومتونو کانګرس جوړ کړل نه دا دوه کال حکومتونه چې کومو نو د مسلم لیگ او د پاکستان په کتابونو کې دا لیکلي دي چې کانګرس په دغه کې په مسلمانانو باندې په ډیرو صوبو کې ظلم وکړو څه ظلم یو کله مطلب دا دی چې د مسلمانانو ماشومان باندې په زور باندې په سکولونو کې خپل ترانې وي چې هغه ترانه با سپکی چې کوم دن داسې ترانې په کوم وجاره اسلام خلاف وي یا د لوی اختر کې غواګانو ولالو باندې پابندي شو اصل کې خدای حکومت ته 15 کال لپاره جوړ شو خو دوه کال پس ته کانګرس او د انګريز حکومت په میانس کې اختلاف راغی او کانګرس والا احتجاجاً استعفاګانې ورکړي چې احتجاجاً استعفاګانې ورکړي نو کانګرس ته حکومت دوه کال بعد ختم شو